خبره داسې کو چې د څومره په ګڼ تعداد سره نن د خلک وروتل د باندې خلک وزیر باندې سي ورسره نه راکومینه دغه خلکو ته دومره زیر ویر ده چې سبومال په کوم ځای چې پروتې یا د زوی نه وتلي نه دي هېڅ څوک نه دی هغه نه وتلي نه دي هغه قوم ته دنیا ته خبره مصطفی کوي چې څومره په د باندې شی د شدګردي کېږي چې څومره د بدامني راغلي دي دا ټول شی د کلول فوج ذمہوار ده ISI آرمي دا دغه بدامني جوړوي حیثیتي څه دا میزو د دغه د پوره نیولي دي دغه پوره تنخیه ورکوي د قوم تکسیه ورکوي چې موږ څوکیداران وکړه څوکیدار مې د غل سره میلاو د غالر پښروالي څوکیدار د اجرتي قاتل سره میلاو د هر پښروالي چې څه پرې د څوکیدار ته موږ خپل حیثیت خوشحاله نه یو شکیب اچار دې هغه کوه مشته سره د څوکیدار ته د خپل حیثیت ورښایي چکیما ډیوټي دې دوه پابند دې ودرېږه د وطن په سیاست سے د دهشتګردي سے میرا چاره سے بوته ما وایا چې تاسو داسې اتفاق پیل کړه نن چې وطني وستا دا څوکیدار بیا چې په کمربند سره په باډر درېږي همیش ته په کلی بلا ورځو چې کله د فتحې له ولجړکای شهید شو د واقعو شوه د بریګیډیر وتلاو د بریګیډیر دغه خلک ته ویل د خیراتي د فاطمه هیل ته په درویږي خلک ته ویل چې د خپل ویډیو جوړاوله سړی کس په کونه سے لاګی دا سړی په خپل ګودام سے لاګی دا دیو ته چې پوسټ په چاته ویډیو جوړاوله منلې دو چې میج مړ کړه دا میجو ایبانی پولیس ته دا خبره کوي چې پرینده پولیس ول درشن کې پته خطر راغلی وي دی ول چې د شتګردنه د فایرینګ نه چې کوم سړی مړ شو دا میج د پته خطر راغلی وي دا د شتګرد د فایرینګ نه نه مړ شو دا د SSG کمانډوز په دغه ځای باندې وشته دا پولیس ولتاوي چې نکاریه کوي دغه خلک همدردی دي ور سره خو دغه یو اول دور په خپل باندې کم از کم به دا بکواس مکه چې د شتګرد وشته دا ولې د خلک همدردی دو در سره د همدردی په نفرت سے ما بدلایي دا ځکه بد انتظامی وا هغه په بارکی ګټ څه ځکه چې انتظام یې د میش سره نو کچرتا د سټیج د مایک انتظام د میش د تحریک سره وا میش د تنظیم سره وا نو چاته تکلیف ملاو وا نو سکت ته تقریر نه پوتې وا نو چاته بل تکلیف رسیدلا وا خدا د تجربه ملګری په انتظام شو ځکه لشکیا کی ساده سے بلو کسون یې لاجلی وی اکینټ ولې درې ورځې نار لاګیای غفار ملا نه میشي غفار ملا وې پېژنې ورته نه هغه ور سره نه را کسون ډېر لاجلی وی کله یو تل چې دا جندر اوراده مارورا کله یو تل چې دا نه را ویا دا مارو ما ویا سړی نه پېژي چې مړ خو مې کړی وو مې وشتلی اسمه سوپا او ویرا میجه توپخ لکای چې ترتاو یې میجو هغه چار کای میجو خپل پریودا کای چې چامړ کړي هغه وایو دای چې څه کې ایجنټ هغه وایو دای چې څه په سہولت کار دا هغه وایو دای زه تقریر مې آزاد کړو دا خبره دا یو وعده د قوم نو خلو یو وعده ور سره کوي چې کچرتا بیا داسې احتجاج تا د کینټ ایجنټون کا په کوم شکل شوی کملاوی کا وکیل وی کا ډاکټر وی کا مالک وی کا متبار وی مستو سوي دغه داسې بایکاټ کوي لکه څنګه چې سړی د کلی نه ویوستي دغه خلک ته میز د درخواست کوي چې دغه دلولي پریس دی د کندې مجرونه او د کارنلونه د قوم سره وداري روسیه دغه سره کښینی دا مې قوم دا
هغه هر کس چې په دا میز په ویر شي میز ملګري د میز ځایونه په وینه شي لړلې شوي دي و دای د کینټ د لولیر تکای لعنت څخه ملا د کمالک ته او که مطلب د दहशतगर्दों का जो यार है दहशतगर्दों का जो यार है कैंट का जो यार है का जो यार है بلا خبره آخري خبره درته کوم میزو ته ویلو چې دا تاسو چې کوم سړي اور راوستي دي ورانګړي رامنډه سانګري یو چې دا مې کوم راوستي دي یو دفتر یې په تبلیغ جماعت څنګه د زیر تبلیغ جماعت څنګه یو په سوکاري شي په جمر روډ شه پټاون شاه دفتر نه دي اټاون خلکا کوازیر د کابل څخه تمیز ځای ورېردا چې په دې تکلیف وي دا تکلیف مش خپل محسوسای اټاون ول دفتر دا ختم شي او مطلب دا د خبره به چې ډېر کوی نه دی لري کو یہ دا څه کړی دي چې پارین یې په پروتوکول شي اصلي دي چې باندې سه ورځې مثال دا څه دو چې باندې سه ورځې تاسو دوی چې لکه شي به ومیش مطلب دا تاسو بیا وروالي او که بیا وروستل بیا چې مطلب دا د خبره دو چې د دوی تر وروستل بزنس بیا په شهر ووزي مشر مشر اشاره کوي